د سولې یو بل غږ د خوست په لکڼو کې د ظاهرشاه او نورګل یادو دوو کورنیو ترمنځ دښمني 14 کاله غځېدلې وه چې پکې یو تن ټپي او دریو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ظاهرا یاده دښمني د ځمکې پر سر رامنځته شوې وه چې بالاخره د خوست امنیه قوماندانۍ په هڅو د قومي مشرانو او دیني علما کرامو په منځګړیتوب پای ته ورسیده. قومي کوشش کو انشاءالله چې دا سلسله دوامداره وساتو د ولس په همکارۍ او نه دا چې صرف میګ کوشش کو همکاري کو د میګ سره څنګ په څنګ ویلور دی په دې کې نو ویس د نفرت د وخت تر شوی دی د دښمنۍ وخت تر شوی دی میګ کوشش کوي د خلکو ترمنځ دوستي او د مینې ورورولۍ په فضا کې د خپل وخت تر کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یا د روغه او پخلاینه د مرحوم خان عبدالقیوم خان په حجرې کې وشوه. په لړ کې قومي مشرانو او دیني علما کرامو کافي اندازه خواري ترسره کړې وه. نو مونږ یې چې عرض کې قومي مشران خلاص وکړي ډېر ناممکنې جوړې وي چې هېڅ امکان یې نه وي. خلک ذهني صورت کې داسې یې چې دا امکان نه لري، خو کله چې هغې کې د اخلاص وي، د دوستانو د مشرانو هڅه وي، انشاءالله هغه بیا ټولې په دوستۍ بدلېږي. بلخوا قرباني شوي کورنۍ د سولې نوي ژوند ته د یوه ستر زیري په توګه ګوري. وایي ټولې داسې کورنۍ چې ترمنځ یې بدۍ شتون لري د سولې لارې ته دې مخه کړي. دې ډېر بد شی ده او موږ دا 12 کاله د دې ځای نه په بل پردي وطن کې تیر کړل. سختې مو ولیدې او مشکلات مو ولیدل او ډېر بد حالات مو تیر کړل. نور خلک ته موږ داسې یې چې د خدای په خاطر د بدۍ نه وریا شئ، کوشش وکړئ چې بدۍ ورکړي شي، چې یو ولت وي چې عمومیال وګرځي، خشول وګرځي، مشکل نه وي. خوست کې د ولایت مقام او امنیه قوماندانۍ په لارښوونو په دې وروستیو کې د سولې پروسه د خپل ډول په بېسارې توګه ګړندۍ شوې ده چې په لړ کې لسګونه کورنۍ پخله شوي دي. مسؤلین وایي هڅې یې دا دي چې شخصي دښمنۍ تر صفري کچې راټیټې کړي، ځکه بدیو په دغه ولایت کې د ګڼ شمېر کسان ژوند اخیستی او لا هم تر ستونو دا له زهرو ډکې ترخې اوبه د تېرېدو په حال کې دي.